السلام علیکم ملګرو، عمران ما او د ټیم کې تاسو ګورئ پښتو ایچ ټي وي. څه ملک کې ګراني ده او څه دلګیري روانه ده د حکومت د سایډ نه. موجوده ملک کې اوړه ډېر زیات ګران دي، 3000 نه توړه پورته ده او د غریب د پونج نه بالکل بهر ده. غریب څه کوي؟ هغه سلکاري اټه اخلي کوم چې په 1300 روپۍ ده. د خوراک کونی خو بس مجبوري ده، څه به کې ډېر کمزوري وړي یې. نو دا د حکومت دا لکه دا سلکاري اټه د حکومتي کسانو سره نو دا هغه دلګان دي چې دی ای سره لکه 1300 باندې چې ته توړه اخلي نو ای سره به ته یو روح افزا بوتل هم اخلي، په زور در باندې خرڅوي. لکه روح افزا بوتل چې توړه اخلي، روح افزا بوتل نه اخلي، توړه نه درکوي. د هغې روح افزا قیمت څونه دی؟ د قیمت دی 260 روپۍ او دا دلګانې ورکوي په 300 روپۍ. لکه نو ټوټل څونه پیسې دی نه اخلي؟ 1600 روپۍ اخلي. د توړې ته 16 د 1300 روپو توړه په 1600 ورکوي. ولې؟ روح افزا بوتل اخلي. هغه روح افزا بوتل هم په 260 دی او په 300 ورکوي. لکه 300 روپۍ د یې کټ کوي، 300 روپۍ د هغې اخلي. نو زه وایم چې یو سړی هغه ډېرو کسانو پکې دا مو وي چې موږ سره د توړې پیسې موږ قرض را واخلو او دوی موږ باندې روح افزا په زوره خرڅوي. دا ویډیو لکه تاسو مکمل وګورئ او بیا کمنټ وکړئ او خپلو ملګرو سره دا ویډیو شیر کړئ چې لکه د خدای نه ویریږي قبر له به ځئ دا کاتې پرېږدي، ته په غریب باندې په زوره روح افزا بوتلې ولې خرڅوي؟ او غریب سړی په روح افزا څه کوي؟ د یو وخت روټۍ لاریان دی که به ځان له د روح افزا بوتلې اخلي. دا ویډیو لکه وګورئ. کم ځای نه راغلی؟ د بغداد ټي بي هسپتال نه. او دی ورسره درکړو؟ د دې پیسې ما د بل چا نه راواخیستې، ما سره ویم نه او دا یې راله پکې راکړو. 1300 روپۍ دی شو 300 روپۍ دی 300 روپۍ. بس یاره جی مجبوری ده، چې مجبوری نه وي نو خدای شته که دی دی لمون کتلی مې دکان کې به مو هغه شته، خو مجبوری ده ډېره جی. پرایز هم 240 روپۍ دی، 240 روپۍ پرایز دی او په 300 300 باندې په 300 ورکوي. چې ولې د پیسې مې ورکړي 100 روپۍ ده 1600. روح افزا ضرورت و دته کنه مړه پر حفظم څه کول د دې ضرورت بیا ولې دغه مطلب روح افزا 300 روپۍ دا خو د دوی دغه دی چې دوی دا سره نه وړي نو داسې خو نه درکوي. اواز ولې نه اوچته وي چې لکه مطلب د دې په ځای یو داسې مساله پکار ده، چینی پکار ده، داسې اټم پکار ده چې کور د استعمال خو وي که نه؟ دا هغوی ته دا آواز کولی شي څه وي نه ورکوي؟ عزتي به خورې که نه ځه بیا کور ته دې سره خو یو بوتل سیوا ورکوي. نو بس څه وکړو؟ نو هغه خو بچې نه وړي بیا له وړه نه درکوي، وړه نه درکوي. دې سره به څه کوو؟ نو بس دا اوس د خلاف دغه پکار دی نو موږ خو پکې څه ویلی نه شو. چتګړي چې د مخ شلتلې نو چاله لاړ شو؟ موږ زموږ اواز څوک اوري نه. دې دلته مشران دي، کمشنر ناست، ډي سي ناست، اي سي ناست دلته او یو ستاره ټیکس نه پیسې اخلي که نه؟ راځئ روزانه 200 300 لاین کې ودرېږئ. یاره صاحبه زموږ نه ښه خلک راځي هغې غږ نه کوي نو موږ خو لا رشکو ولې رشکې چلو، زموږ خو دونه زور نشته او چې زور کوو نو بیا وروسته خرابېږو نو د هغې نه دا ښه دی چې غلي پاتې. پردی رشکا چلو 800 روپۍ رد ورکوم. دی په څو درکړو؟ دی په 1600 روپۍ. د دې ورته ضرورت و؟ بس څه کې غریبي راځي. موږ څلور کور یو نو موږ گزاره پې نه کېږي او والد صاحب کارت مې راوړی اوس قطار کې ودرېږي. والد صاحب دې ولې نه راتلو؟ خو بیمار دی جی واړونه خویندې دي او په هغې څلور کور یو گزاره خو نه کېږي په یو تروړه میاشته. 100 روپۍ دی ځان سره خو ځان سره لاس کې دا 1600 روپۍ وړه خو په 1400 وي تا خو 1600 دی او دا سودا بر باندې خرڅوي که نه داسې خو دوی کو تا سر څنګه خو دوی بر باندې خپله سودا ورسره خرڅوي. دا په زور دی واه کو تار څه کوي دوی به ته څه ووایې فرق؟ ښه ملګرو دا ویډیو تاسو وکته، دا خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ چې لکه څه هغه یو غریب لاس کې پیسې نیولي که نه نو چې په داسې حالات کې چې یو وي ما 1300 روپۍ په مشکله کور کې را دغه کې را پیدا کړي نو 300 روپۍ مې وله قرض وهشتي ولې یې در باندې په زوره روح افزا هم خرڅوي. دا حالت دي نو دې کې به څه کې به دوی له د خدای سزا ورکړي. مننه.